سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. نو د غږیزو کتابونو په دې لړ کې مو تاسو ته دا ځل د پیریانو جګړې کتاب چې سټیف کول لیکلی دی او غلام محمد زرملوال ژباړلی دی. په دې کتاب کې د شوروي له یرغل نه وروسته د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 10 د CIA افغانستان او بن لادن نه پټ تاریخ لیکل شوی ده او دا کتاب تر اوسه پورې 3 واره چاپ شوی. لومړی چاپ یې په 2001 میلادي کال، دویم چاپ یې په 2012 او دریم چاپ یې په 2014 کال کې چاپ شوی ده. کتاب 3 برخې لري او کابو 832 پاڼو کې کتاب راټول شوی ده. نو راځو کتاب شروع کوو. لومړی عنوان یې دی د رسیدو وړ حسابونه، کال 1996 سپتمبر. د آریانا افغان هوایي شرکت د زړې پټې خوړلې الوتکې په کابین کې چې د پنجاب پر سر د کابل پر لور روانه وه، یو پنډ پلنمخی امریکایی چې مخ پر سپینېدو لنډ ویښتان یې لرل ناست و. نوموړی یو ښه خویه 50 کلن سړی و چې په پڅه منځنۍ لویدیځه امریکایي لهجه یې خبرې کولې. د هغه د یوه پیژندګلوي له تبصرې سره سم څېره یې د غاښونو طبیب ته ورته وه. نوم یې ګاري شروین و چې 26 کاله یې د CIA په محرمو خدمتونو کې دنده ترسره کړې وه. نوموړی اوس 1996 سپتمبر د پاکستان په اسلام آباد کې د خپلې ادارې مشر و. په جاسوسي ترمینولوژي شروین اجوري جاسوسي ایجنټان استخدامول او اداره کولې. د جاسوسي دندې یې رهبري کولې او د بهرنیو حکومتونو او ترهګرو ډلو پر ضد یې د پټو عملیاتو لارښوونه کوله. یو څو اونۍ دمخه د ویرجینیا په لانګلی کې د CIA له مشرتابه سره په خوښه نوموړی د منځګړو له لارې له احمدشاه مسعود سره چې د شوروي ضد چریکانو نومیالی مشر و او اوس له ننه د پریوتو سقوط په درشل کې جګړې ځپلی افغان حکومت کې د دفاع وزیر و تماس نیولی و. شروین د کتنې غوښتنه کړې وه او مسعود منلې وه. دوی 15 کاله له یو بل سره خبرې نه وې کړې. د 1980 کلونو په پای او 1990 کلونو په پیل کې، هغه مهال چې متحدینو د شوروي د اشغالګرو ځواکونو او د هغوی د کمونیستو افغان لاسپوڅو پر ضد مبارزه کوله، CIA پر وسلو او نورو اکمالاتو سربیره په میاشت کې تر $200,000 نقدو پیسو پورې مسعود او د هغه اسلامي چریکي سازمان ته ورکولې. د 1989 او 1991 کلونو ترمنځ شروین په خپل لاس د دې پیسو یوه برخه ورته وروړې وې. خو په 1991 کال کې د شوروي له ماتېدو څخه وروسته دا مرسته پای ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتو حکومت پریکړه وکړه چې نور نو په افغانستان کې ګټې نه لري. د دې مودې په اوږدو کې افغانستان پریوتی و. د خورا ښکلو لوڅو غرونو څوکو په منځ کې پروت کابل چې یو وخت د پراخو کوڅو او لوړ دیواله باغونو نازولی ښکلی ښار و، د خپلو جنګ سالارانو په لاسونو په فزیکي توګه په خاورو ایرو او د اوسیدونکو په بدمرغۍ یې بدل شوی و او د ځمکې پر مخ له خورا بدبخته سیمو سره پرتله کېده. د وسلوالو ډلو په منځ کې وسلوالې ډلې په موسمي توګه د یوه بل پر ضد پاڅېدې. پر خونړیو ښاري جګړو یې لاس پورې کاوه او د خپل ځان پر ګټه د تاکتیکي برلاسیتوب په هڅه چې یوازې دوی ته څرګند و، له یوه بلاک نه تر بل بلاک پورې د خښتو او خټو له بیخه ایستلو په پلټون کې داسې ملیشو چې د دیني عالمانو لخوا رهبري کېدې له یوه بل سره په مذهبي انګیرنو ناموافقې وې. د جګړې بندیان په سلګونو باري اوسپنیزو کانتینرونو کې تر مرګه پورې پخول. ښار له 1993 کاله را په دېخوا د برېښنا مخ نه و لیدلی. په سلګونو زره کابل ښاریان د خپلې ورځنۍ ډوډۍ او چای د لاسته راوړلو
په لیار کې د نړیوالو خیریه سازمانونو پر زړورو خو محدودو مرستو ډاډ کاوه. د هیواد د کلیو په ځینو برخو کې په زرګونه بېځایه شویو کډوال د لږ خوراکي او علاج وړ ناروغیو له کبله مړه کېدل، ځکه چې روغتیایي کلینیکونو او خوړنځایونو ته یې ځانونه نه شوای رسولی. د ټولې دې وضع په بهیر کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، هند او سعودي عربستان خپلو کره کړو افغاني لاسپوڅو افغانانو ته د توپ ګولۍ او پیسې ورستولې. د دې هیوادونو حکومتونه پر خپلو ګاونډیانو باندې د ځمکني برلاستیا په لټه کې وو. له اسلامي او ځانګړو خیریه موسسو څخه یې هم پیسې او وسلې را روانې وې. هغوی غوښتل چې له خپل دین څخه د کمزورو وګړیو د اړولو له لارې خپلې سیاسي او روحاني اغیزې وغځوي. احمدشاه مسعود د افغانستان تر ټولو پیاوړی پوځي مشر و. په مټو کلک، تورې ننوتونکې سترګې، سوکړه ګیرور سړی و. نوموړی په تیره په شمالي ختیځ افغانستان کې خورا کرشمه لرونکی ولسي مشر جوړ شوی و. په هغه سیمه کې د 1980 کلونو په اوږدو کې په مساوي ځیرکۍ هم جګړه او هم خبرې اترې پر مخ بیولې وې او په دې توګه یې شوروي جنرالان جزولي او سزولي وو. د وخت په تیریدو سره ځینو ته سوچ پیدا شوی و چې آیا نوموړی له چریکي جګړې پرته د بل ژوند تصور کولی شي، خو د بیلابیلو شورا او ائتلافونو په ترڅ کې دا په ثبوت رسولی وه چې د قدرت په شریکولو سره قدرت ترلاسه کیږي. د شوروي د اشغال په اوږده غمیزه کې مسعود د ډیرو افغانانو په تیره بیا د خپلو تاجکو لپاره د هغوی د زړورۍ مبارزې د بالقوه ځواک پوتنشیل نښه ګرځېدلی و او پر ټولو سربیره نوموړی یو خپلواک سړی و. تر خپل شاوخوا یې کتابونه چاپیر کړي وو، په پاکي یې لمونځ کاوه، د پارسي شعر یې وایه، اسلامي نظریه یې لوستل او د چریکي جګړو په تاریخ کې ځان ډوب کړی و. نوموړی د اسلام سیاسي او انقلابي دوکتورین ته متمایل و، خو له هغه سره سره یې ځان پراخ نظره او زغم لرونکی افغان وطنپال ثابت کړی و. د 1996 سپتمبر کې د مسعود شهرت خورا ټیټ شوی و. په 1980 کلونو کې له سرکښۍ څخه بیا په 1990 کلونو کې تر حکومت پورې د مزل کوږ ویجاړ تکامل کړی و. د افغان کمونیزم له پرځېدو وروسته دی د دفاع وزیر په توګه د کابل له نوي فاتح خو نارامه اسلامي ائتلاف سره یوځای شوی و. په پاکستان کې د وسلوال شوو حریفانو لخوا تر برید لاندې مسعود د مقابلې په ترڅ کې د ځان وژونکي ناکام حکومت لپاره پر یو وینو لړلي ځواک اوښتی و او په شمال کې پلویان د هیروینو پر قاچاق بوخت و. دی په دې قادر نه و چې هیواد متحد او آرام کاندي. پلیو پوځونو یې کاواکه ډیسپلین کړ. ځینو یې هغه حریفان چې د کابل پر ګاونډ د ولکې لپاره په جګړه بوخت وو په ډله توګه په بېرحمۍ سره ووژل. د مسعود پر شمول جنگي سالارانو څخه د هیواد د پاکولو پر ژمنه د 1994 کال په اوږدو کې د افغانستان له سیل څخه یوه نوې ملیشایي غورځنګ سر راپورته کړ. د دې غورځنګ پګړۍ تړونکو او پرنجو تورو سترګو مشرانو اعلان وکړ چې د نورو ټولو ناکامو شوو وسیلو له کبله به هغوی د پنجشیر پر زمري مشهور مسعود له پښو واچوي. نوي مشران د سپینو بیرغونو تر شا خوځېدل چې د اسلام د یو خورا نادوده سختدریز ښوونځي په نوم د ځانګړو آدابو د یو لړ نادوده او اوږدو قوانینو د پلي کولو لپاره پورته شوي وو. هغه چا چې ځان ته یې د طالبان یا زده کوونکو خطاب کاوه په سهیلي او لویدیځ افغانستان کې خورا پراخې او ګڼې سیمې تر ولکې لاندې لرلې. د هغوی لوړېدونکي قوت مسعود لړزولی و. دا طالبان په نویو ټویوټا پیک اپ موټرو کې خوځېدل، له ځان سره یې نوي وسلې او کافي مهمات لیږدول. په پوځ کې له ډېرې لږې تجربې سره سره د دوی مشرانو له په رمزه توګه د پخواني شوروي جنگي الوتکې ترمیمولې او الوزولې. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي لاملونو له کبله د 1990 کال د جنورۍ څخه راهیسې تړلی و او له همدې امله په افغانستان کې د CIA اډه نه وه.
له کومې نه چې وکولی شي د طالبانو او د هغوی د نوي ځواک د موندلو منبع ومومي. تر ټولو ورته په نږدې اړه اسلام آباد کې افغانستان د جاسوسي اطلاعاتو د راټولولو د عملیاتي لارښود په فهرست کې شامل نه و. عملیاتي لارښود د استخباراتي معلوماتو د لومړیتوبونو د راټولولو هغه رسمي نوملړ فهرست دی چې د نړۍ په اوږدو کې د CIA اډو ته هر کال وراستول کیږي. CIA د ګوتو په شمېر افغانان ایجنټان ساتلي وو، خو هغوی یوازې د میر ایمل کاسي د پلټلو لپاره وقف وو. نوموړی یو ځوان قهرېدلی پاکستانی د کوټې پښتون و چې د 1993 کال د جنورۍ پر 25مه نیټه په لانګلی کې خپلو دفترونو ته د راتلو په موقع د CIA پر مامورینو ډزې کړې وې. 2 تنه یې وروژلي وو، 3 ټپیان او پاکستان ته نور تښتېدلی وو. په 1996 کال کې داسې انګېرل کېده چې دی افغانستان ته او راته په قبایلي سیمو کې پناه اخیسته، کوم ځای چې امریکایي پولیسو او جاسوسانو په اسانۍ عمل نشو کولی. د CIA کاسي لټونکو ایجنټانو له لنډو تبصرو پرته احمدشاه مسعود پر ضد د طالبانو د جګړه ییزو پرمختیاو په هکله راپورونه ورکول. په افغانستان کې د پوځي او سیاسي پراختیاو په اړه د استخباراتي د معلوماتو راټولولو دنده د ویرجینیا په لانګلی کې د CIA مرکز ته سپارل شوې وه. دا دنده د نږدې ختیځ د څانګې د عملیاتي لارښود له نورو مسؤلیتونو سره یوځای شوې وه. د متحده ایالاتو په حکومتي خدماتي ادارو کې دا کوم ډیر نادود انکشاف نه و. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې له 1994 کال راهیسې په افغانستان کې د بشري مرستو پروګرام درولی و. پینټاګون په هغه هیواد کې اړیکې نه لرلې. د ملي امنیت شورا او سپینې ماڼۍ د سولې او سوکالۍ لپاره له مبهمې هیلې پرته کومه افغان کړنلاره نه لرله. د بهرنیو چارو وزارت په افغاني چارو کې او هغه هم یوازې د منځنۍ کچې د بیوروکراتانو په سویه زیات بوخت و. د بهرنیو چارو وزیر وارن کریستوفر د خپل وزارت په 4 کلنه موده کې د افغانستان په اړه خورا لږ څه ویلي وو. نوموړی وایي مسعود یو خپل نږدې سلاکار مسعود خلیلي د شروین د بدرګۍ لپاره ورواستاوه، د هغو موادو د راوړلو لپاره چې په ناهیلۍ ورته په وچه تړلې پلازمینه کې خورا اړتیا وه. د آریانا افغان شرکت له الوتکې څخه د مسافرینو ډیرې څوکۍ یې لرې کړې وې او د څوکیو پر ځایونو یې صندوقونه او کریټونه داسې ډک کړي وو چې په هیڅ شي پورې تړلي او یا ساتلي نه وو. الوتکه د غرونو د څوکو پر سر روانه افغانستان ته واوښته. تر لاندې یې بیونو ځمکه د ریګونو او سرې خاورې په برګو پتنوسونو کې پرته وه. په شمال کې تورو سیندونو د هندوکش په غرونو کې ناوې ایستلې وې. په سهیل کې د کابل پر ناوه چې په خپله له 1 میل څخه لوړه ارتفاع کې پرته ده د 11,000 فوټه لوړو غرونو څوکې راتاو شوې وې. الوتکه د بګرام ډګر په لور چې د کابل په شمال کې یوه پوځي اډه ده کږه شوه. پر شاوخوا لارو او سړکونو کې د زنګ وهلو پاتې شوو شوبلو او پرسونل لیږدونکو زغروالو ګاډو کالبوتونه پراته وو. د ځغستلیکې پر غاړه د جنګي او ترانسپورټي الوتکو شلېدلې پوستکي تر سترګو کېدل. د مسعود د استخباراتي ادارو افسران الوتکې ته د هرکلي لپاره ورسېدل. خپل امریکایي میلمه یې په موټر کې ځای پر ځای او د شمالي دښتې چمتلې له لارې یې کابل ته هډوکي ماتونکي سفر پیل کړ. ځینو ته دا د حیرانتیا وړ وه چې شروین له مواصلاتي دستګاه او ځانګړي امنیت له وسایلو پرته پر اوږه باندې له یوازې یوې کوچنۍ کڅوړې سره راغلی و. د ده آرام خوی په دري ژبه باندې خبرې کول او د افغانستان په اړه مفصل معلومات هغوی زیات اغیزمن کړي وو. له بلې خوا دا هم څرګنده وه چې په تیره کې شروین پر غاړه باندې له امریکایي ډالرو څخه ډکې کڅوړې پر اوږو راڅرګندېده. له همغه کبله دی او د CIA ملګري په اسانۍ سره د افغان جنګیالیو د خوښۍ وړ وګرځېدل. همدا اوس 14 کاله کېدل چې CIA په عادي توګه په افغانستان کې خپلې موخې
د نغدو پیسو د لویو صندوقونو له لارې لاسته وروړل. د مسعود د استخباراتو ځینې افسران په دې ځورېدل چې CIA تل فکر کاوه چې مسعود او افراد یې په پیسو هڅېدل. د هغوی کورنۍ جګړه به ښایي پیچلې او ناولې وه، خو دوی خپل ځانونه د ملي داعیې په لار کې جنګیالي لیدل چې هره ورځ یې وینې بهېدې، مړه کېدل، وژل کېدل او ټول هغه لږ څه چې یې لرل په خطر کې اچول. د کلونو په اوږدو کې ناڅرګند کافي شمېر چیکونه د مسعود سازمان ته رسېدلي وو. دوی ګاري شروین د نیم درجن نښه شویو هغو خوندي استوګنځیو څخه یوه ته بوت چې مسعود په کابل کې تامینول او جوړ کړي وو. هغوی کومندان ته د ورتګ لپاره انتظار وکیښ چې وخت یې له نیمې شپې یوه ګړۍ د مخه راورسېد. دوی په یوه کور کې سره وکتل چې یو وخت مخکې له هغه چې د توغندیو او توپونو ګولیو د اروپا اکثر دیپلوماتان وتلو ته مجبور کړي وو، د اتریش د سفیر استوګنځی وو. مسعود د سپینې افغاني جامې اغوستې وې او د وړیو پسته پنشیرې ګرده خولۍ یې پر سر وه. هغه لوړ سړی خو په فزیکي توګه دومره اغېز لرونکی نه و. په آرام غږ او رسمي توګه یې خبرې کولې. یو تن یې په پیاله کې چای اچاوه. دوی په نیمه مړه تته رڼا کې د خبرو د یوه لیږدونکي میز شاته ناست و. مسعود له خلیلي سره د دوی د میلمه د هغه شالید او د هغه په اړه د خلیلي د خبرتیا په هکله په دري خبرې کړې. مسعود له ده سره د کتنې لپاره د CIA د غوښتنې په اړه زړه نازړه څرګندېده. نوموړی سازمان پر هغه څه سترګې پټې کړې وې چې مسعود او د افرادو د بنسټپالو طالبانو لخوا د راپنځېدونکو ګواښ پر توګه ورته کتل. د مسعود په سازمان کې ځینې داسې کسان هم وو چې پر اندې CIA په پټه طالبانو ته پیسې او وسلې ورکولې. امریکا د مسعود د اوږدو کلونو ملګرې وه، خو یوه ناډاډمنه ملګرې. نو اوس CIA څه غوښتل؟ ګاري شروین وویل چې ما خپله خبره داسې پیل کړه، که څه هم یو بل مو مخامخ لیدلی نه وو، خو ته او زه یو تاریخ لرو. ده نه غوښتل پر کوم تهمت کولو لاس پورې کړي، خو په حقیقت کې په ټولیزه توګه دا کوم خوښ تاریخ نه و. شروین مسعود ته ورپزړه کړله چې د 1990 کال په ژمي کې CIA له ده سره نږدې کار کاوه. په هغه وخت کې مسعود د شمالي افغانستان په غرونو کې فعالیت لره. کابل د یو چاغ بریتو او د مخفي پولیسو یو پخواني مشر نجیب الله تر ولکې لاندې و. نوموړی کمونیست په 1989 کال کې د شوروي د پوځونو له وتلو سره بیا هم پر ځواک نښتی و. مسکو د نجیب الله ملاتړ کاوه او د امریکا کړنلارې د هغه د پوځي ځواک ماتول غوښتل. شورویانو د ځمکې او هوا له لارې خپل مشتري ته زیاته اندازه وسلې او مرستې ورکولې. د پاکستان له پوځي څارګریو سره په همکارۍ کې CIA په هغه ژمي یو پلان جوړ کړی و چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په کلییزو مواد رسونکو لارو پرلپسې بریدونه وکړي. د CIA افسرانو د مسعود لپاره خورا حساس نقش ټاکلی و، ځکه چې د ده ځواکونه د سالنګ لوی لارې ته نږدې پراته وو. دا هغه اصلي ستره لاره ده چې له شوروي اتحاد څخه کابل ته غځېدلې وه. د 1990 کال په جنوري کې ګاري شروین پېښور ته تللی و. د مسعود یو ورور احمد ضیا هلته یو استوګنځی لاره او د رادیو له لارې په افغانستان کې دننه د مسعود له شمال لویدیځې قرارګاه سره اړیکې ساتلې. شروین له مسعود سره د CIA د بریدیس پلان په اړه خبرې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې د لویدیځ په لور وخوځېږي او د ژمي په اوږدو کې د سالنګ لار وتړي. مسعود ورسره ومنله، خو یې ویل چې مالی مرستې ته سخت ضرورت لري. دی باید خپلو پلویانو ته مهمات او د ژمي جامې وپیري. ده ته اړینه وه چې پنجشیریان کلیوالې له سیمې نه نورو ځایونو ته ولېږدوي تر څو د رژیم د کسات اخیستونکو بریدونو تر برید لاندې رانشي. د دې لپاره چې دا ټول لګښت پوره کاندي، مسعود پر خپله میاشتنۍ اجوره سربیره نورې زیاتې پیسې غوښتلې. شروین او کومندان مسعود د یوه ځل لپاره د 15 لکه نغدو ډالرو په ورکولو سره سلا شول. شروین ژر هغه پیسې په خپل لاس په پېښور کې د مسعود ورور ته ورورسولې.
اونۍ تېرې شوې یو څو کوچنۍ نښتې وشوې او د سالنګ لویه لار د څو ورځو لپاره بنده خو بیرته ډېر ژر پرانیستل شوه، تر کومه پورې چې CIA ته څرګنده وه مسعود خپل اصلي قوتونه لکه څنګه چې ورباندې سلا کړې وه پر فعالیت نه وو اچولي. نو په دې خبره کې ښکېلو CIA افسرانو وانګېرله چې ورڅخه پاس یاد شوي $500,000 غلا شوي وو. سالنګ په شمالي افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د سوداګرۍ او عایداتو حیاتي سرچینه وه. مسعود په تیره کې هم د دې لارې د تړلو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې ویره یې لرله خپل سیمه ییز پلویان به ورڅخه لرې کړي او د دې لویې لارې په اوږدو کې د مسعود ځواکونو مالیات هم ټولول. د CIA له مامورینو سره په بیا وروسته تبادلو کې مسعود له خپل ځان څخه دفاع وکړه او ویې ویل چې د ده مرستیالو قومندانانو په هغه ژمي کې پر پلان کړل شویو بریدونو لاس پورې کړی و، خو هغه بیا د هوا او نورو ستونزو له کبله په ټپه درېدلې وې. CIA د دې لپاره کوم شواهد نه شو موندلی چې د مسعود ادعا ثابته کړي، تر کومه چې هغوی ته څرګنده وه د مسعود قومندانانو غوره بللې وه چې د سالنګ په اوږدو کې په جګړه کې ونډه وانخلي. ګاري شروین مسعود ته د دوی ترمنځ د 6 کاله د مخه موافقه ور په زړه کړه او ورته یې وویل چې ده په خپله پر خپل لاس $15,00,000 مسعود ورور احمد ضیا مسعود ته ورکړي وو. څومره مسعود وپوښتل؟ $15,00,000. شروین ځواب ورکړ. مسعود او مرستیالانو یې په خپل منځ کې په خبرو پیل وکړ. یو یې په غلې توګه په دري کې وویل موږ ته $15,00,000 نه دي راکړل شوي. مسعود د تیر په څیر شروین ته پر خپله دفاع لاس پورې کړ او ویې ویل چې د 1990 کال په ژمي کې هوا ډیره زښته خرابه وه. د خپل پلي پوځ پر هغه کچه کامیابه توګه چې دی فکر کاوه نشوی خوځولی او د هغو زیاتو پیسو له ورکولو سره یې هم کافي مهمات نه لرل. مسعود خپلې ګیلې وکړې. نوموړي په عمده توګه وغوښتل چې سوچه او ځواکمنې خبرې وکړي. هیڅکله یې غږ لوړ او احساساتي نه شو. مسعود وویل چې CIA او امریکا له افغانستان څخه پښې سپکې کړې وې او د ده ولس یې ویرجن پرېښی و. هو، مسعود او د ده همکاران د CIA د هغو مرستو قدر پیژندونکي وو چې د شوروي اشغال په وخت کې ورکړې وې، خو اوس دوی د امریکا هغې پرېکړې خواشیني کړي وو چې پر وړاندې د دوی هیواد ته شا ګرځولې وه. شروین وویل ګوره موږ هم دلته یو، غواړو چې دا اړیکې بیا پرانیزو. شروین زیاته کړه چې ښایي په 1 کال یا 2 کاله کې CIA بیا دلته راتلونکې وه او زیاته یې کړه چې اوس حالات پر دې لوري روان دي. دا اوس په خاصه توګه یوه ویره پر لوړېدو ده، هغه هم ترهګري. 4 میاشتې د مخه د 1996 کال په می کې اسامه بن لادن د یو سعودي میلیاردر 14م زوی په آریانا افغان هوایي جیټ الوتکه کې افغانستان ته الوتی و. د CIA پر خلاف بن لادن د دې توان لاره چې د ځانګړي استعمال لپاره الوتکه په کرایه کړي. نوموړي له ځان سره په شلګونو سرسخت شوي عرب بنسټپالان چې د نړیوالې اسلامي جګړې تصور یې په ککریو کې ساته له ځانه سره راوستي. لومړی د کابل په ختیځ کې د خاورو او دوړو ولایتي پلازمینې جلال آباد ته ولاړه او هلته د جنګسالارانو لخوا هرکلی ورته وویل شو. هغوی بن لادن لا د مخه د شوروي ضد جهاد په وخت کې د یو یاغي مرستندوی او د کله کله جنګیالي په توګه پیژانده. دا ځل نوموړی افغانستان ته د دې لپاره راغلی و چې کوم بل بدیل یې نه لاره. دی د تیرو 4 کلو په اوږدو کې په سوډان کې اوسېده، خو اوس د هغه هیواد حکومت له هیواده ایستلی و. پر نورو سربیره امریکا، مصر او الجزایر شکایتونه کول چې بن لادن د منځني ختیځ په اوږدو کې تشدد خوښونکو اسلامي ترهګرو ډلو ته مالي مرستې ورکولې. د دې لپاره چې نړیوال رضایت ترلاسه کړي سوډانیانو بن لادن ته وویل چې له هیواده یې ووځي. د خپل هیواد د سعودي عربستان ورڅخه تابعیت اخیستی و. نو افغانستان د هغو لږو هیوادو په ډله کې و چې بن لادن کولی شوی هلته پناه واخلي. افغان حکومت نافعاله و. اسلامي خپلسرو جنګسالارانو یې داړې اچولې وې او بېوزله وګړو یې پر ډالیو بار شیخ ته هرکلی کاوه. په خرطوم کې د ښاري ایر کنډیشن لرونکو دفترونو سره په پرتله چې بن لادن ورسره عادت لاره، دلته د اوسېدو وضع خورا سخته وه. افغانستان ته له رارسېدو سره سم یې سوچ بدل او هغو چا ته زیات پر غوسه و چې د ده د تبعید مسؤلیت یې پر غاړه و. په هماغه دوبي کې و چې بن لادن د لومړي ځل لپاره د امریکا پر ضد د لویې کچې پر شدت خوښینه وکړه.
د اګست په میاشت کې د حرمین شریفین پر اشغالګرو امریکایي ځواکونو د جهاد اعلان تر نامه لاندې غږ پورته کړ. موخه یې سعودي عربستان و کوم ځای چې 15,000 امریکایي عسکر او هوایي ځواکونه میشت وو. بن لادن پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر اسرائیلو او امریکایانو بریدونه وکړي او هر څومره ژوبله چې ور رسولی شي ور ویې رسوي. بن لادن خپل یو شعر هم خپور کړی چې د امریکا دفاع وزیر ویلیام پیری ته مخاطب و. اوه ویلیامه، سبا به واورې چې کوم یو ځوان به ستا د باټو ورور ګریوان ته لاس ور واچوي. یو ځوانکی به په مسکا درشي د مورکې ډګر ته او پر وینې سرې خپلې نیزې سره به بیرته راځي. د همدې شعر لاندې خپل لاسلیک وکړ او ویې لیکل د هندوکش له څوکو افغانستان.